مرخیړي د پسرلي په موسم کې د هېواد د ډیری ولایتونو په غرنیو سیمو کې په طبیعي ډول پیدا کیږي. یو ښه خوراک او ډیری خلک ورته ځمکنۍ غوښه هم وایي. دلته د میدان وردګ ولایت ډیری اوسیدونکي د مرخیړیو پیدا کولو او میلې لپاره لوړو غرونو ته پورته کیږي. د میلې لپاره غلی یم او هم د مرخیړۍ لپاره غلی یم. نو دغه موسمونه د مرخیړۍ دي، اوس راغلي یم، چکر هم وهو ورسره او ملګري هم دي راسره. نو ټول یو ځای خیزو غره ته، نو ځکه هلته بیا هم مرخیړي پیدا کړو او هم چکر وهو. دغه هلته موږ درو کې د غرو تسې وخېځې ښه ښه مرخیړي دي، ښایسته ښایسته، او پسې ګرځو هم داسې منظرې لپاره یو ساتیره هم ده او مرخیړي راوړو، بیا نو یو میله پرې جوړو انډیوالانو سره. دتي د یاد ولایت ډیری اوسیدونکي له غرونو راوړي مرخیړي په بازارونو کې په ښه بیه پلوري. په وینا یې د فارمونو پر مرخیړیو کیفیت ښه او خوند یې زیات دی. فصل سمارق 2 ماه الی 3 ماه زیاد نیست. بچهای محل بالا میشن، از که 1 دانه 2 دانه تقریبا تا بیگوار شاید 1 کیلو 2 کیلو جمع کنه میاره پایین. در بازارها میاره 1 کیلو ازی طرف اولش که است تا 200 250 تا 300 افغانی برای فروش میرسانه. بچه ها روز بارندگی که میکنه میره دمی کوه نمی سمارق‌ها رو تو زیاد نیست، 1 دانه است، اون رو جمع میکنه و میاره و اینجا بازی میخره، بازی برای خود میپزه و نمیزی کارا. سمارق کوهی از فارمی که خوبش است، یک طبیعی. مرخیړي چې اوس یې روزنه په عصري ډول په فارمونو کې ترسره کیږي، د هېواد په بازارونو کې په پراخه پیمانه شته چې ډیری هېوادوال یې د یو ښه خوراک په توګه په لوړه بیه رانیسي.